السلام علیکم ګرانو مینوالو سلمان افریدی جناب یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. امید لرم خوږو مینوالو ټیک ټاک به یې او زه وایم چې لږ ډېره وخاندوم چې د خندا نه شین شئ که نه داسې چل شوی دا خلک نن سبا وایي ډاکټر له نه ځي ډاکټر له نه ځي ډاکټر نه یېرېږم هم د هسپتال نه یېرېږي هم د ډاکټر نه یېرېږي. یو سړی ډاکټر له تللی و چې ډاکټر له تللی نو هغه ډاکټر ورته ووایي چې دوایانې ول کله لیکلې که نه نو دې سړي به دې ډاکټر له لاس ونیو. ډاکټر صاحب خدای ته وګوره ګورې ترخه دوایي راله ونه لیکي او خوږه خوږه دوایي راله لیکه چې هغه ورله بیا لیکل شروع کړل نو بیا به یې لاس ونیو. ډاکټر صاحب ګوره 2 ځله مې درته پوره کړل چې خوږه دوایي به راته لیکې ښه چې په درېیم ځلي څنګه ډاکټر لیکل شروع کول نو دې سړي ولله لاس ونیو. ډاکټر صاحب ګورې چې ترخه دوایي ونه لیکې خوږه دوایي به راله لیکې نو هغه ډاکټر ورته په غوسه شو وایي خوښه دې نه ده چې یو 2 کیلو زه روپۍ درې ولیکمه خدای دې وي تباه کړه چې تباه شي. همدغسې ګرانو مینهوالو دا د آر جې سلمان افریدي چینل دی په دې کې وي نوې نوې ټوکې ټکارې نوې نوې لطیفې. وایي پخوا زمانه کې یو کلي ته نه دی ټي وي راغلی و پخوا زمانه کې یو کلي ته ټي وي راغلی و په ړومبي ځل باندې نو پیله به داسې ټایم پورې سړي ناست و دا پروګرامونه یا خبرونه به پکې کتل راکتل نو بیا چې کله سړي دې پاڅېدل نو بیا ورته زنانه راغلې د کلي زنانه ورته راجوختې شوې وایي پلانکي داسې عجیبه شی راوړی دی چې ټوله دنیا پکې ښکاري نو چې دا زنانه ورته ناستې وي نو په دغه ټایم کې خبرونه شو که نه چې خبرونه شو نو ټولې زنانه ورته ناستې وي دا یو زنانه ورته لکه جوخته کېناسته چې جوخته کېناسته نو اوس خبرونه شروع دي به دغه زنانه ورته په آخر کې چې دا کومه ورته جوخته ناسته وه دغه نه دی چپړی ویسته او په دې ټي وي په دې شیشه کې دا سړی راګیر کړو وایي تا خدای میرات که چې میرات شي دا د همره ډېرې ښځې ناستې دي او وختي راسې وایي صرف ما ته ګورې زه راته ښکارم خدای دې وایي تباه کړه چې تباه شي. همدغسې ګرانو مینهوالو ګرمي ده ماشي هم ډېر شوي دي او ماشي حوالې سره به در سره یو ټوکه شریکه کړمه وړوکې غوندې کې شارټ غوندې کې داسې چل شوی یو سړي په پټي کې ګوټ کولو که نه یو سړي په پټي کې ګوټ کولو چې ګوټ یې کولو نو په پوزه کې ماشی لاړو چې په پوزه کې ماشی لاړو نو ډېر سوڼ سوڼ او ډېرې خواریانې یې پرې وکړې چې دا ماشی بار راوباسم خو دا سړی هم تنګ و اخر کې دا ماشی بار نه راوتو نو دې سړي نه دی دې سړي دا پوزه بر راکاږله او دې ماشي ته ویې وایي ځه چې د ښار ته دې په نوښار راته وکړمه. ګرانو مینهوالو دا د آر جې سلمان افریدي چینل دی په دې کې وي نوې نوې ټوکې ټکارې نوې نوې لطیفې نو بلکل جناب دا سبسکرایب کړئ لایک کړئ او بیل آیکن باندې ضرور کلیک کړئ او که خوښ هم شوي نو خپلو ملګرو سره شیر کړئ. بلکل جناب ډېره ډېره مننه عزتمند شئ او بریالي شئ.